ډېری مونږ ځوانان په دې فکر دي که چیرې دوی پوهنتون نه وي ویلی دوی یو ښه دنده نشي ترلاسه کولی، خو ولې داسې نه ده. ته کولی شي چې خپل سکلز انټرنیټ له لارې ترلاسه کړې، هغه امپروف کړې، او که انټرنیټ له لارې نه ترلاسه کړې تیار یو سکل لرې هغه هم کولی شي امپروف کړي، او هغې په وسیله ته کولی شي چې انټرنیټ له لارې نه ډېر ښه عاید ولري. داسې مونږ تاسو ته مخکې هم شخصیتونه معرفي کړي دي، نن هم دغسې یو بل شخصیت مونږ تاسو ته معرفي کوو چې هغوی سره تاسو ښه اشنا یې، مخکې نه ویډیوګان هم کتلي دي، کورسونه هم کتلي دي، او د هغې لایف سټوري، بایوګرافي او د هغوی کوم کارونه ترلاسه کړي، کوم سکلز لري، کوم ځای کې وظیفه کوي، او څنګه دوی خپل عاید ترلاسه کوي انټرنیټ له لارې، په دې به خبرې کوو. نو دوستانو نن موږ سره سټوډیو کې خان نیازی ده. د دوی نه به اورو چې دوی خپل دا مقام کوم څه حاصل کړی، کوم څه سختیانه دوی تېر شوي دي، او څنګه دا سکلز خپل د خپل ګټې وسیله جوړه کړې ده. په خیر راغلی خان نیازی صاحب. ډېره زیاته مننه کوم. صحت هم ښه ده؟ الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ دې نه مخکې چې موږ نورو بحثونو ته مخکې لاړ شو، اول خو تاسو خپل د دوستانو ته ځان معرفي کوئ ډیټیل سره. ویډیوګانو کې هم ځان معرفي کړی ده، خو زه غواړم چې بریفلی ځان معرفي کړئ ټول. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان له دې څخه چې موږ ته مو دعوت راکړه، خپل سټوډیو ته مو راوغوښتلو. خان نیازی یم اصل کې، البته نوم سره مې ټول اشنا دي. خپلې ابتدایي زده کړې مې له هېواده بهر کړي دي، او اوس مهاله د لیسانس په دوره کې یم، کمپیوټر ساینس پوهنځی وایم، او همدارنګه خپل شخصي یو کوچنی کاروبار چې فریلانسینګ، او همدارنګه دې ته ورته نور کارونه پر مخ وړم د انټرنیټ له لارې. ښه، یعنې تاسو د پوهنتون اوس هم په زده کړه کې یې، ختم نه ده پوهنتون؟ بالکل بالکل همداسې ده. ډېر ښه. دا مې تاکید ځکه کوو چې اکثر دوستانو نه وایي چې دوی زده کړې تیار ختم شوي دي او خپل کار کوي، واسې د دوست یې موږ ته دلته راوړی ده، نو دې دپاره دا پوښتنه. نه لا هم محصل یم، او ډېر وخت شته چې لا وروسته فارغ شم. کم کال نه تاسو خپلې وظیفې شروع کړي دي چې کاروبار کوئ؟ تقریبا 2015 میلادي کال، یعنې زه چې کله د لیسې په دوره کې وم، هغه ټایم کې تاسو څه کار کوئ؟ همدا سټارټ اپ کې که پیل درته پیل مې د فریلانسینګ له هغه ځای څخه کړی دی. د دې څخه مخکې مې نه کومه دنده کړې ده، او نه هم کوم انلاین دنده پر مخ وړې ده. ولې د لومړي ځل لپاره مې پیل چې د فریلانسینګ څخه کړی دی، چې په 10م صنف کې وم. البته د 10م ټولګي ما زده کوونکی وم، او له هغه څخه مې پیل کړی دی. ښه، فریلانسینګ تاسو د انټرنیټ لارې نه کوو که نه تاسو ته چا پروژې درکولې ډایرکټ؟ نه، اصل کې فریلانسینګ معنا دا ده چې که چیرې ته یو چا څوک یو تا ته پروجیکټ درکړي، هغه ته موږ اصل کې فریلانسینګ نشو ویلی. یعنې شاید هغه ته موږ داسې وایو چې ته یو افیس کې کار کوي. فریلانسینګ یعنې دې معنا چې ته لرې ډسټنس څخه له یو چا سره په پروجیکټ بیس باندې، یا هم دې ته ورته پروژې چې کوچنۍ یا لوی پروژې ته پر مخ وړي، فریلانسینګ ورته ویلی شو. البته خو ډېرې مې د خارجي هېوادونو څخه ترلاسه کړي دي، یعنې شروع مې چېرته افیس کې کار نه دی کړی، البته د انټرنیټ لارې مې ترلاسه کړي دي، انټرنیټ لارې مې پروژې شروع کړي دي او پر مخ یې وړم. ښه، یعنې تاسو چې کله 10م صنف کوئ تاسو فریلانسینګ شروع کړی ده؟ بالکل 10م ټولګي. هغه وخت کې تاسو سکلز څه شی وو؟ یعنې 10م صنف کې هلک ډېر وړکی که نه، دونه سکلز څوک نه لري چې هغه فریلانسینګ وکړي. بالکل همداسې ده. بالکل که داسې د نورم هم روښانه کړم، کله چې موږ د مهاجرت په وخت کې وو له هېواد څخه بهر، نو هلته ځینې کورسونه ما تعقیب کړي چې د یو ګرافیک ډیزاینر په حیث باندې یو څه اندازه سکلز مې درلودل، چې ګرافیک ډیزاینینګ څه شی دی، څنګه یو بینر ډیزاین کړو، څنګه یو لوګو ډیزاین کړو، څنګه یو کمپنۍ ته برانډینګ وکړو، همدارنګه نور ورته څیزونه مې یو اندازه ویلي وو. ولې کله چې زه راغلم فریلانسینګ سایټ ته، ومې کتل چې هغه څه چې ما ویلي هغه په انټرنیټ کې البته د استفادې وړ دي، ولې سکلز مې یو څه خام وو. غوښتل مې چې نور هم خپل سکلز پاخه کړم. البته هغه سکلز چې ما درلودل او هغه د لپاره کافي نه و چې د فریلانسر په حیث باندې خپله دنده پر مخ یوسم، او په نړیواله کچه د شرکتونو سره د یو ګرافیک ډیزاینر په حیث باندې کار وکړم. نو د دې لپاره مې آنلاین پلیټفارم ته مخه کړه، ځینې کورسونه مې د ګرافیک ډیزاینینګ تعقیب کړه، تر څو وکولی شم چې په دې باندې پوه شم نړۍ کې سټینډرډ څه شی دی. ځکه که چیرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې ورته هېوادونو کې سټینډرډ د یو ګرافیک ډیزاین ډېر یو عادي دی، یعنې ډېر لوکل کارونه پر مخ وړي. ولې ګرافیک ډیزاینر یو پرمختللی یو لوی فیلډ دی چې دې کې موږ ډېر زیات کارونه ترسره کولی شو. د دې لپاره مې بیا آنلاین پلیټفارم کې کورسونه تعقیب کړل. همدغه شته سکلز به چې کوم دې ته مې لږ نور ترقي ورکړه، پرمختګ مې ورکړه، دا مې پاخه کړو. همدغه لارې مې وکولی چې تر څو زه نړیوالې پروژې ترلاسه کړم او هغوی سره کار وکړم، دا موقع ماته ترلاسه راغله، او دا فریلانسینګ مې سټارټ کړ.
او الحمدلله اوس تر دا ځایه فریلانسینګ کوو. مونږ د فریلانسینګ باره کې سروې هم وکړلې. اکثر ځوانان زیاتره په دې نه دي خبر چې دا فریلانسینګ وایي څه شته. کېدای شي اوس هم که څوک مونږ ویډیو ګوري نو اوس هم کېدای شي ورته ګونګ وي دا فریلانسینګ، خو دونه پوهېږي انټرنیټ لار نه کموي دا دغه ده که نه. که بریف یو څو جملو کې مختصرا دا تشریح کړي چې فریلانسینګ څه شته وایي. یعنی که په ساده جملو کې تاسو ووایم چې فریلانسینګ یعنی خپل شته مهارتونه چې تاسو سره دي. فکر وکړئ ته یو ګرافیک ډیزاینر یې، فکر وکړئ ته یو ویب ډیولپر یې، فکر وکړئ ته یو ټرانسلیټر یې، ژباړه کوي، یو لیکوال یې، دې ته ورته یو ویډیو ایډیټ کوي. همدغه سکیلز چې شته دي د دې څخه د انټرنیټ لارې کار اخیستل، یو پروژه ترلاسه کول، هغه بشپړول فریلانسینګ ورته ویلی شو. مننه نیازي صاحب. ښه ماته دا وایي ته چې دا فریلانسینګ کوې تا پروژې اکثر داخلي که خارجي؟ نه، په بشپړه توګه دا نشم ویلی چې داخلي دي. البته داخلي پروژو سره مې هم دلته کار کړی، ولې ډېرې زیاتې کمې. یعنې که په سلنه کې زه حساب وکړم شاید 99% پروژې زما د خارج څخه وي، 1% پروژه شاید زما د افغانستان څخه وي. خارج مثلا کوم ځایونه وي؟ خارج هر یو هیواد کېدای شي، امریکا کېدای شي چې تر ټولو لوی سرچینه د فریلانسینګ چې دی. هغه خلک چې د فریلانسینګ په مارکیټ کې دي هغوی ته ډېر ښه معلومه څرګنده ده، ځکه چې امریکا چې دی یو داسې هیواد دی چې اکثریت کارونه چې دي ریموټ کنټرول دي. یعنې ډېر کارونه خلک داسې کوي چې وخت هلته کم وي، څوک نشي کولی چې هلته لاړ شي د فریلانسر د یو ګرافیک ډیزاینر پر حیث باندې لاړ شي. لکه موږ چې تاسو دلته افغانستان کې لوکل ګرافیک ډیزاینران لرو، یو دکان یې ځان ته خلاص کړی او هلته خپل کار مخته وړي. هلته داسې څیزونه نشته دي، بلکې ځي په آنلاین بڼه باندې هغوی ته پیمنټ کوي، هغوی ته پروژه ورکوي او خلک خپل کارونه پر مخ وړي. نو امریکا یې تر ټولو لویه سرچینه، همدارنګه کاناډا هم کېدای شي، راشیا هم کېدای شي، اوکراین او داسې ورته نور ټول هېوادونه چې د نړۍ تقریبا هر هېواد څخه پروژه تا ته راتلی شي. دا مثلا تاسو افغانستان کې ناستئ، دې ځای انټرنیټ لار نه کار کوئ او دا سکلز خپل امریکا کاناډا دې سره پر تاسو رسولي دي. هلته داسې خلک نشته چې د دوی کار مخکې بوځي؟ بالکل شته دي. یعنی له دې ځای څخه له افغانستان څخه همدارنګه له ایشیا څخه کوم چې هېوادونه دي، پاکستان دی مثلا، هندوستان دی چې ډېر زیات فریلانسران لري په آسیا کې، او دې ته ورته نور هېوادونه ډېر زیات ګرافیک ډیزاینران او دې ته ورته فریلانسران چې هغه په هره څانګه کې، هغه د ګرافیک ډیزاینینګ په څانګه کې، هغه د ویب ډیولپینګ په څانګه کې، هغه د سافټویر انجینرۍ په څانګه کې، هغه د ډاټابیس په څانګه کې، له دې ځای څخه امریکا ته همدارنګه ورته هېوادونو سره کار کوي. خو ولې لوی دلیل یې دا دی، لویه وجه دا ده چې که چیرې د بېلګې په توګه فکر وکړئ تاسو یو دفتر لرئ، ته یو رئیس یې، غواړي یو ګرافیک ډیزاینر یا یو پروژه فکر وکړئ، یو پروژه لري د ګرافیک ډیزاینینګ یو پروژه لري، دا یو چاته ورکړي. که چیرې ته غواړې ته اوس په امریکا کې ته چې یو ګرافیک ډیزاینر ته دغه پروژه ورکوي، ته به دا ګرافیک ډیزاینر دپاره خپل افیس ته راولي، د دپاره به کمپیوټر، د دپاره انټرنیټ، د دپاره البته میز، همدا ته د غذایي غذا چې کوم دی مثلا ورځنی خوراک کوم دی، همدارنګه میاشتنی معاش دی، همدارنګه انشورنس دی، همدارنګه هیلث کیر پیسې دي. دا ټولې چې سره یې کې ډېر زیات او ډېر قیمته دوی ته تمامېږي. نو له همدې امله دوی راځي د فریلانسینګ پلیټفارم ته، او فریلانسر ته خپله ټاسک ورسپاري، هغوی ته دا ډېره زیاته اقتصادي تمامېږي. یعنې نه په هغوی باندې کوم اضافي چارجز شته، یو عادي یو ټاسک دی فریلانسر ته یې ورکوي، که هغه د هر څانګه کې، که ګرافیک ډیزاینینګ څانګه کې او که نورو څانګو کې، هغوی ورته په معلوم وخت کې په معلوم بجټ باندې پروژه ترسره کوي. ښه، ډېر ښه. یعنې دا مهمه نه ده چې دا نفر افغانستان کې د پاکستان کې د هر ځای کې د خو د سکل باید ډېر سترانګ وي چې هغه سکل په ترو هغه ته امریکا نه، کاناډا نه، هر ځای نه پروژې ورته راتلی شي. بالکل همداسې ده، بالکل همداسې ده. مهمه خبر دا ده چې ستا سکل، یعنې دا مهمه ده که ته د افغانستان څخه یې، که ته د کاناډا څخه یې، که ته د امریکا څخه یې، که ته هر هېواد څخه یې. مهمه دا ده چې ته باید سترانګ او قوي سکلز ولرئ چې ته وکولی شئ یو امریکایي شرکت څخه، یو کاناډایي شرکت څخه، یو نړیوال شرکت څخه پروژه واخلي او هغه په معیاري او په بشپړه توګه ترسره کړي او بشپړه یې کړي، تر څو هغوی تا ته له ستا له پروژې څخه خوشحاله اوسي او کولی شي آینده کې تا باندې اعتبار وکړي، نورې پروژې هم درکړي. مونږ تاسو یو ویډیو کتلی وه چې تاسو د امریکا نه نیولی، انډیا نه نیولی، پاکستان نه پورې چې څومره فریلانسران انکم لري که نه، دا مونږ تاسو ویډیو کتلی و، ډېر ښه یو معلوماتي ویډیو ده. یو سوال دا ده چې د افغانستان کې ولې نشته او څنګه کولی شي چې دلته د فریلانسینګ ته ترقي ورکړو؟ په افغانستان کې د فریلانسینګ یا د فریلانسرانو نشتوالی یا که شته هم ډېر زیات کم دي، یعنې د ګوتو په شمار دي. حتی ډېر زیاتې وجې درلودی شي. تر ټولو لومړی او اساسي وجه چې زما فکر سره هغه د انټرنیټ نشتوالی یا د انټرنیټ کیفیت کمزوری دی یا قیمته دی.
یعنی هر سړی نشي کولی چې خپل کور کې انټرنیټ ولري. دا یعنې یو لویه ستونزه ده. که موږ ته ورته هېوادونه نور هېوادونه چې تاسو یادونه وکړل، که پاکستان دی، هندوستان دی، یعنې پاکستان او هندوستان کې چې دی انټرنیټ بیخي عادي دی. حتی که یو سړی وغواړي کولی شي په د 100 افغانۍ په مقابل کې په خپل کور کې په میاشتني توګه انټرنیټ ولري، نو د انټرنیټ څخه لرې والی دی. یو اساسي وجه دی کېدای شي. دویم اساسي وجه دا کېدای شي چې ځوانان او همدارنګه زموږ ورته نوی نسل هغه ځوانان چې انټرنیټ لري، ټول نه یادوم، البته ډېرې سلنه یې له بده مرغه چې په سوشل میډیا کې مصرفه دي، یعنی خپل وخت بې ځایه مصرفوي په ټیک ټاک باندې، ورته ټولنیزې رسنۍ باندې، په انسټاګرام، په فیسبوک باندې، یعنی په ساعتونو وخت په ټولنیزو رسنیو کې مصرفوي. یعنی دې ته فکر نه دی تللی یا داسې فکر نه کوي یا دا فکر کې نه راغلی یا چېرته اورېدلی دي چې آیا د انټرنیټ څخه هم داسې لارې شته چې د انټرنیټ څخه موږ پیسې ترلاسه کړو. دا یو مهمه خبره دا ده کېدای شي بالکل همداسې ډېر زیات نور دلیلونه هم کېدای شي. دا انټرنیټ خبره چې تاسو وکړه که نه، دا فریلانسینګ ته انټرنیټ زیات ضرورت ده؟ البته انټرنیټ ګوره هغه وسیله چې موږ تاسو تقریبا ټولې نړۍ سره یې نښلولي. معلومه خبره ده چې په فریلانسینګ دی که هغه حتی موږ یو عادي کوو وټساپ هم استعمالوو، انټرنیټ ته ضرورت لرو. دا چې موږ پوښتنې مقصد دا و چې انټرنیټ د لارې فریلانسینګ کې فرست ډیلینګ کېږي. او بالکل ډیلینګ چې کوم ده لکه څنګه وټساپ کې میسیجینګ کوي دغه طریقې سره ډیلینګ. بالکل هغه لپاره یعنې دونه د سټرانګ انټرنیټ پکار ده چې ته 5 MB 6 MB نت ولرې که نه. دغه ته ضرورت نه ده. ډېر کم انټرنیټ سره ته کولی شي خپل هغه ډیلینګ وکړې، خو که کله پروجیکټ ته سبمیټ کوې بېرته بالکل هغه دپاره بیا تا ته لږ پکار ده چې یعنی په لومړیو کې موږ د یو کلاینټ څخه یا له یو کسټمر څخه چې کله موږ پروژه واخلو نو هغه بیا ستا ټولز پورې فرق لري. که مثلا که ته ویب ډیولپمنټ کې پروژه اخلي او معلومه خبره ده چې هغه به انټرنیټ ته ضروري ده، که هغه شاید په ورډپریس کې ډیزاین کې ورته نورو ټیکنالوژي څخه ګټه اخلي چې هغه ویب سایټ ډیزاین کې، که ګرافیک ډیزاین کې د بیلګې په توګه ته پروژه اخلي یا د ټایپینګ کې یا ډیټا انټري کې، نو هغه کې په انټرنیټ ضرورت نشته. صرف په سټارټ اف کې چې مثلا ته هغه سره ډیلینګ کې هغه سره چیټ کوي چې آیا دا کمپنۍ څه ته ضرورت لري، څه شی له ما څخه غواړي، څه شی باید زه وکړم. هغه ټاسک چې کله تا راواخیستل هغه څخه تاسو هغه خپل ټاسک راواخیست چې زه باید څه وکړم، هغه نه به تاسو یوازې خپل ساده برخه کمپیوټر ته سورلی تر څو هغه ټاسک کمپلیټ کړئ. کله چې مو دا پروژه بشپړه کړه، یوازې د اپلوډ په ټیم کې یا د سبمیټ کولو په ټیم کې تاسو یوازې انټرنیټ ته بیا ضرورت لري چې کولی شي دا اپلوډ کړئ. ډېر ښه. ما پوښتنه هم دې دپاره وکړه چې دا دوستان دا فکر نه کړي چې ته باید ډېر قوي نت ولرې. تاسو سوال خبر نه کېدی شي کنفیوز شي که نه، تاسو نه نت ډېر مشکل ده. خو نت نن سبا ټول وټساپ خو ټول استفاده کوي، صحیح ده که نه؟ نو کولی شي چې دا څونه نت چې وټساپ ته استفاده کړي دونه کولی شي چې خپل ډیلینګ وکړي هغه کې. بالکل. ما یادونه مو کړه چې کوم ځوانان چې انټرنیټ لري، البته هغه ځوانان چې انټرنیټ لري هغوی له بده مرغه بیا د انټرنیټ څخه د سالمې ګټې اخیستنې طریقه ورته نه ده یاده. یعنې په خپل ما تاسو ته یادونه کړه چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې خپل وخت بې ځایه کوي، یعنی په ورته سیزونو باندې ټیک ټاک او ورته سیزونو باندې خپل وخت ضایع کوي. یعنی که چیرې یو سالمه ګټه ترې وکړي، له انټرنیټ څخه سالمه ګټه واخلي، کولی شي په ډېرې اسانۍ څخه فریلانسینګ پیل کړي، فریلانسینګ دندې پر مخ یوسي. خان نیازي صاحب، دغه معلومات خو تاسو چې کوم ورکړل ډېر مهم ول او ډېر ځوانانو ته دا ډېره ګټه رسوي چې هغوی پوه شي چې فریلانسینګ د لارې کولی شو ډېر ښه عاید ولرو. بیا یو سوال چې د ما د یاد وته چې باید تاسو نه وکړم، تاسو سټارټ 2015 نو که نه 10 صنف نه وئ، نو سکلز هم کم ول. زه دا غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو دا مراحل چې کوم طی کړل، دا چې راغلی له 2015 نه شروع کړل اوسه پورې کوم کارونه تاسو کړي دي یا کوم پلیټفارم کې تاسو کار کړی او کوم سکلز هم خپل په لار اچولی دي؟ که په سټارټ اپ کې زه وایم، لکه یادونه چې وکړه، په سټارټ اپ کې زما سکلز منظم نه وو. یعنې که داسې هم هغه اولنی کال زما په اصطلاح باندې ټریننګ کې تېر شو، یعنې خپل سیلف ټریننګ کې چې زه څنګه خپل ځان ټریننګ، ځکه زما دپاره هېڅ رهنما څوک نه وو. داسې رهنما څوک نه وو چې زه ترې یادونه کړم چې زه په کومه لار روان یم، یا زه صحیح روان یم یا غلط روان یم. داسې زما د رهنما دپاره څوک نه وو. نو البته ما دپاره سخته وه، یعنې تقریبا له ما څخه اول کال چې خپل ځان ټریننګ کړم، خپله انګلیش امپروف کړم، همدارنګه ورته کارونه چې زه باید وکړم ترسره کړم. یو کال تقریبا په دې کې لاړ تر څو زه خپل سکل پاخه کړم. هغه دې خوا مې تر څو یو کال بعد ما وکړل چې زه یو ښه ګرافیک ډیزاینر شم او خپل سکل یو معیاري کړم تر څو کولی شم په نړیواله توګه پروژې ترلاسه کړم. او الحمدلله په نړیواله کچه مې ډېرې زیاتې پروژې په سلګونو شرکتونو سره په نړیواله توګه پروژې ترلاسه کړي دي او بشپړې کړي مې دي. او اوس مهال د ریموټ کنټرول جاب کوم د دې افغانستان څخه هالیوډ د امریکا یو لوی سینما چې د هالیوډ سره کار کوم. نو فعلا دپاره ښه. یو سوال بل
چې کېدای شي دا د لیدونکو په ذهن کې هم راشي، آیا د ریموټ کنټرول جاب او فریلانسینګ کې فرق شته که نه دواړه یو شی دي؟ بالکل ډېر زیات فرق لري. یعنی ریموټ کنټرول جاب چې دی هغه په اصطلاح باندې داسې فکر وکړه چې ته یو دفتر کې کار کوي، موږ هلته هره ورځ حاضري لرو، خپلې رخصتیانې لرو، خپل معلوم وخت لرو. یعنی د افغانستان په 10 بجو زموږ کار شروع کیږي تر سهار تر 4 بجو پورې. همدارنګه بیا رخصتیانې هم لرو، یعنی ځینې ورته رخصتیانې چې کرسمس راځي د هغوی د اختر راځي یا مثلا نورې ورته هولیډیز چې راځي نو موږ رخصتیانې لرو. ولې فریلانسینګ داسې یو سایټ دی چې ته کولی شي د ورځې په هر وخت کې تفریح، یعنی د ورځې لخوا فری، د هفتې په دوران کې تفریح، چې هر وخت تفریح ته کولی شي فریلانسینګ او پروژه واخله په معلوم وخت کې. البته ته پروژه واخلې په هغه کې یو وخت تا ورکړی دی ته چې هر وخت وزګار شي ته د خپله پروژه مخ ته وړلی شي. ولې ریموټ کنټرول جاب خپل معلوم وخت لري، ته باید هلته حاضري ورکړي، هغه ډیلی حاضري به ورکوي او همدارنګه یو معلوم ټاسک باندې ته خپل کار مخ ته وړي. دا یو خبره کې زه کنفیوز یم لږ سره چې تاسو هالیوډ سره کار کوئ، صحیح د افغانستان کې ناست هلته داسې خلک نشته دي چې دا تاسو کار عملته وکړي. نو مخکې خو تاسو ویلې چې دا سیلري وجه ده او انشورنس ده او دا دی هغه دي که نه، نو هلته خو سړی ښه کولی شي چې دا کس جج کړي چې آیا دا کس پوهېږي که نه پوهېږي، د انټرنیټ لارې نو دوی څنګه کار کوي. بالکل همداسې ده لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه کړه تر ټولو مهم هغوی ته یعنی اگر که داسې تاسو معلومه ده چې د هالیوډ یو د نړۍ یو مشهوره او سینما ده د امریکا بالخصوص او بالکل نو هغوی دپاره دا کومه سخته خبر هم نه ده چې مثلا دوی راولي یو دفتر ته یو ګرافیک ډیزاینر وسي راولي په یو دفتر کې کینی هغه کار مخته یوسي. ولې مهمه دا ده چې ته څه استعداد لري، ته هغه ته استعداد چې ته لري له دې څخه هغه ته وړاندې کولی شي نشي ورکولی. یعنې ستا موجودیت هلته کوم معنا نه لري. یعنی که هلته ما بوزي یا زه هلته په دفتر کې کار وکړم هغوی مجبور دي زما ته د الف به تر یې پورې ټول مصرف راکړي. خو ولې زه چې په افغانستان کې یم یوازې د هغوی څخه میاشتنی معاش اخلم، یعنې دا هغوی ته ډېر یو اقتصادي تمامېږي. یو اوله دا تاسو ته معلومه ده یعنی نړۍ اوس ډېره زیاته پرمختللې ده. یعنی خالی په 2006 میلادي کال کې چې د کرونا کووډ 19 راغلی دی 1.5 میلیون خلکو خپلې وظیفې پرېښې دي او ریموټ کنټرول لارې خپل مخ ته وړي خالي په امریکا کې. یعنی داسې ورته ډېر زیات حتی زموږ د پلیټفارم یولرنا یعنی ډېر زیاتې برخې موږ تاسو د ریموټ کنټرول لارې پر مخ وړو. یعنی دا مهمه نه ده چې تا ته یو کس په هایر کې ته دې راولې په دفتر کې دې کښېنئ، ځکه چې ته یو کس هایر کوې دفتر ته یې راولې او ته دفتر کرایه به ورکوې، د کس معاش به ورکوې، د کس غذا منظمه غذا درنه غواړي، همدارنګه انټرنیټ دی، کمپیوټر دی، هر څه در څخه یو کارګر غواړي. ولې که ریموټ کنټرول کس ته یو هایر کړي هغه یوازې تا څخه معاش غواړي، نور هغه نه لري، یعنی نور اضافي مصارف نه لري. تر ټولو لوی ګټه د ریموټ کنټرول جاب دندې چې کومې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې پرمخ وړل کېږي تر ټولو لویه فایده یې دا ده. تر ټولو لوی ګټه یې دا ده چې مقابل لوري ته یعنې ما ته یعنې یو کارګر ته ګټه څه ده؟ ما ته یې ګټه دا ده چې زه 8 ساعته کار وړم، 8 ساعته کار له دوی سره کوم، د بېلګې په توګه له دوی سره د ورځې 14 ساعته نه ما سره نور اضافي زه په دې کولی شم سټډي م وکړم، زه په دې کولی شم فریلانسینګ وکړم، زه په دې کولی شم ورته نور مارکیټونو کې هم کار وکړم. یعنې زه مکمله بشپړه ورځ مې هغوی ته نه دی ډیډیکیټ کړې، ځانګړې کړې مې ده چې زه باید د هالیوډ سره کار کوم، زه باید په همده باندې کفایت وکړم. زه هم خپل ژوند لرم، شاید نور کارونه هم زه ولرم، یعنې د ضرورت نشته چې زه یو دفتر ته لاړ شم، زه د خپل وخت ضایع کړم، زه د لاره کې راشم ترانسپورټ ته ضرورت شي، نه ما ته هم په همده کې ګټه ده. نیازي صاحب څنګه کولی شو په افغانستان کې د فریلانسینګ ته طریقې ورکړو چې ټول خلک پرې خبر شي، زیاتره که ټول نه خو زیاتره ځوانان خو باید خبر شي او چې خبر هم شي آیا دا په د افغانستان اقتصاد باندې مثبت تاثیر لري او که نه لري؟ بالکل فریلانسینګ د پرمختګ لپاره موږ تاسو ډېر زیات اقدامات هم کړي، ډېر زیات خواريانې هم روانې کړي، انشاءالله چې په یو اندازه مو خلک روزلي هم دي او انشاءالله نور به هم روزو. دې دپاره موږ کورس هم ریکارډ کړی دی، که تاسو کتلی په یولرنا کې موږ کورس ریکارډ کړی په سلګونه بالکل په سلګونه شاګردان لرو، زده کوونکي لرو. زده کوونکي اوس مهاله د فریلانسینګ لارې آنلاین عاید لري، هغوی زده کړې کوي. نو دا کوم ستونزمن کار نه دی، الحمدلله اوس موږ بشپړ کورس ریکارډ کړی دی. کولی شي هر څوک نه یوازې په افغانستان کې بلکې هغه ورونه چې په خارجي هېوادونو کې ژوند کوي کولی شي د ورځې نیمه ورځ خپله دنده مخ ته وړي، نیمه ورځ بعد کولی شي خپل فریلانسینګ مخ ته یوسي. هغه په هر ملک موږ په ساده ژبه په پښتو کې ریکارډ کړی دی، هر څوک کولی شي ترې ګټه واخلي.
او دویم راځم د پرمختګ په اړه کې که زه تاسو ته یو ساده مثال په یو مثال کې تاسو وړاندې کوم چې تر څو تاسو پرې ښه سر خلاص شي. د بیلګې په توګه فکر وکړئ که چیرې یو فریلانسر یوازې یو فریلانسر له افغانستان څخه کار کوي او $100 ترلاسه کوي، یعنی د فریلانسینګ په مارکیټ کې $100 یو عادي او تر ټولو کم نرخ دی. میاشت کې $100 یعنی میاشت بالکل په میاشت کې ورځ مې نه کې میاشت کې باید چې میاشت د میاشتې $100 ترلاسه کړي او یعنی په کال کې البته $1200 ترلاسه کوي. که چیرې موږ تاسو لزر فریلانسران ولرو، ډېر نه میلیونه مې هم نه دي یاد کړي، لکه مې هم نه دي یاد کړي، صرف لزر فریلانسران ولرو، نو موږ تاسو به وکولی شو کلنی عاید افغانستان ته $12 میلیونه راوړو. یعنی دا یو ښه بیلګه ده. همدارنګه دا کوم سخت کار هم نه دی. یعنی که موږ سوچ وکړو له هندوستان څخه 15 میلیونه فریلانسران په انلاین باندې کار خپله د فریلانسینګ دنده پر مخ وړي چې په اوسط ډول باندې هر یو هندوستاني فریلانسر 20,000 امریکایي ډالر ترلاسه کوي. همدارنګه پاکستان زموږ ستاسو نږدې ګاونډی هېواد 1 میلیون فریلانسران د فریلانسینګ دنده پر مخ وړي. یعنی په اوسط ډول باندې چې پاکستان ګوره یو رسېدلی هم دی په دې د تعلیم په ډګر کې یو رسېدلی هم ځوانان هم رسېدلی دي. په اوسط ډول باندې یو پاکستاني فریلانسر تقریبا 200 امریکایي ډالر ترلاسه کوي. یعنی ډېرې زیاتې پیسې دي. یو ځوان که خپل کور کې ناست دی د فریلانسینګ لارې خپل عاید لري، دې ته ضرورت نشته چې ته لاړ شې په یو دفتر پسې لاړ شې، یو دفتر کې وګورې چې ماته دنده ترلاسه کړه. او الحمدلله موږ تاسو ډېر زیات بااستعداده ځوانان لرو، ډېر زیات بااستعداده، ډېر یعنې زه حتی تر دې پورې پوهېږم چې په 10م صنف کې اوسني ځوانان هغه په ماشیني توګه په داسې ولایتونو کې پراته دي په هلمند او په کندهار کې هغوی له انټرنیټ څخه عاید لري. ولې زحمت کوي، کوښښ کوي، خپل کوښښ کوي. نیازي صاحب تاسو ډېر وخت کې فریلانسینګ کوئ که نه؟ رقم خلکو سره مخامخ شوي، امریکن سره، کینیډین سره، کېدای شي افغانانو سره هم مخامخ شوي که نه؟ نو جالبه تا ته په دې دونه وختو کې څه شی و چې داسې یو واقع هغه ډېر انټرسټینګ وي تا ته چې ته ډېر حیران شوی یې پکې؟ یعنی د فریلانسینګ د دې تر څنګ چې ډېر زیاتې ګټې د ځان سره لري چې له کوره عاید لري، تکلیف یې نشته دی، یعنی خپل سکل استعمالوي. یو تر ټولو عجیبه دا ده لکه څرنګه چې یو هېواد ته هغه کوي څه ورته وایي ټریول کوي، سفر کوي که نه، په دې کې هم ته کولی شي د خلکو هغه طبیعتونه، د خلکو مجازونه، د خلکو هغه په اصطلاح کلتور مطالعه کړي، ځکه ته مختلفو خلکو سره په دې کې مخ کېږي. لکه ما خپله شخصا پاکستاني سره، امریکایي سره، کاناډایي سره، اسټریلیایي سره، روسیا سره، اوکراین سره، چاینا سره، یعنې ته ورته تقریبا فکر وکړه د نړۍ ډېرو هېوادونو مختلفو خلکو سره مې پروژې ترسره کړي دي. خو تر ټولو جالبه ما ته دا ده چې که زه هم ورته میسج کوم، زموږ اړیکه البته ټوله چې د کمیونیکیشن یا کوم اړیکه چې زموږ د دوی ترمنځ دي هغه ټوله په انګلیسي کې ده. تر ټولو جالبه ما ته دا ده چې یو پروژه ما ترلاسه کړه، یو کس په کاناډا کې اوسېدی، هغه سره تقریبا کلونه راهیسې ما ورسره کار وکړی، تقریبا 2.5-3 کاله ما ورسره کار وکړی. خو یو وخت هغه دې ته ځیر شوی او متوجه شوی چې زما په پروفایل کې لیکل شوي چې خان نیازي له افغانستان څخه. نو ما نه پوښتنه وکړه چې آیا تاسو د افغانستان څخه استعمالوئ؟ زه د افغانستان څخه یم. خو پوښتنه یې وکړې چې کوم ځای څخه یاستئ، څه کار کوئ، څنګه نه. یو وخت مې چې کتلې پښتو میسج یې راولېږئ. تر ټولو جالبه ما ته دا ده یعنی اول کس سره کار کوو، تقریبا 2 کاله مې له سره کار کړی، اوس مې تر ټولو نږدې ملګری دی. یعنی تر ټولو جالبه دا ده چې 2 کاله ما له دې سره کمیونیکیشن کړی، دې ته تر اوسه پورې ما داسې نه ویلې چې ته څنګه یې. یعنې موږ راساً ځو ډایرکټ په موضوع باندې ټاپک باندې بحث کوو چې دا کار څرنګه شو، دا کار چېرته ورسېده. نه هغوی موږ ته دومره وخت راکوي، نه موږ دومره وخت راکوو چې پرسونل هغه ته لاړ شو، چېرته لاړ شو، چې ته چېرته کوم ځای څخه، یعنې چې دا زموږ وطندار وخت دی، اوس زما تر ټولو نږدې ملګری دی. هغه نه بعد موږ چې دی یعنې اولنی کلاینټ چې زما دا دې سره ما پښتو په میسج کولې، یعنې کلونو بعد موږ یو بل سره وپېژانده چې آیا یو افغانی دی چې ما ته پروژه راکوي، زه یې پروژه پر مخ وړم. اوس مې تر ټولو نږدې ملګری دی. ډېره جالبه واقع وه چې تاسو قصه کړله. نو دوستانو فریلانسینګ موږ په دې پوه شو چې افغانستان کې ډېر خلک دي چې فریلانسینګ سره اشنایت نه لري. موږ یو بل پروګرام لرو نیازي صاحب، دا اوس موږ دا پروګرام کوشش کوو چې سټارټ کوو، ډېر پروسه یې مخکې تللې ده چې افغانستان کې خپله موږ په دې دفتر کې خپل فریلانسران تربیه کوو چې دوی سکلز کوم لري او کوم سکل سره علاقه لري هغه امپروف شي، بیا هغه نه بعد فریلانسینګ دوی په کومه طریقه باندې مخکې بوځي او څنګه کولی شي چې خپل کور نه عاید ولري. موږ ویډیوګانې هم ټرای کړلې، هغې نه هم ډېرې ګټې راغلې. اوس موږ کوشش کوو چې فزیکلي دا شاګردان راوغواړو او دې طریقې نه دوی هم ټرین کړو.
ګورو چې دا څومره ګټه لري او څومره خلک کولی شي چې هغوی بیا مخکې نور ټرین کړي. فامیل کې حتما وروڼه شته دي، د هغوی فرینډز شته دي، کولی شي چې هغوی هم تربیه کړي او خپل فریلانسینګ نه یو ښه عاید ولري. دا یوټیوب باره کې تاسو څه نظر لرئ چې آیا فریلانسینګ چې څوک کوي هغه کولی شي چې خپل یوټیوب چینل نه هم ښه عاید ولري او که ونه لري، یا فریلانسینګ ته تاسو ترجیح ورکوئ یوټیوب عاید ته ترجیح نه ورکوئ؟ لومړی خو راځم دې ته چې باید دا ووایم چې د یو ښوونکي په حیث باندې چې زه په ulearna.com کې مې فریلانسینګ تدریس کړی دی، دا حس کوم، دا احساسوم چې ډېرې زده کوونکي زموږ ستاسو چې دي د فریلانسینګ د خارجي هېوادونو څخه دي، ځکه موږ ستاسو پلیټفارم چې دی هغه آنلاین پیمنټ غواړي، یعنې پیمنټ به په آنلاین بڼه ورته کوي. او په افغانستان کې له بده مرغه خلک ډېر زیات او لوی ستونزې سره چې مخ دي، ډېری چې شکایت کوي دا وایي چې ستاسو کورس چې دی په آنلاین بڼه خرڅېږي او موږ نشو کولی هغه کورس پرچیز کړو، او یا هم که یې واخلي ډېری بیا د انټرنیټي ستونزو سره مخ دي، یعنې نشي کولی. یعنې زما شخصي نظر او شخصي فکر دا دی که چیرې موږ تاسو دلته داسې زمینه ورته برابره کړو چې ځوانان راټول کړو، خویندې راټولې کړو بااستعداده، له هغوی څخه یو ازموینه واخلو، هغه سکل چې دوی لري هغه ته لږ پرمختګ ورکړو. یعنې که یو ګرافیک ډیزاینر دی، که ویب ډیولپر دی، هغه ته داسې استادان بااستعداده استادان چې همدغه شته سکل څخه پرې کار واخلي او داسې یو معیار ورته په ذهن کې ورکړي چې یعنې په نړۍ کې نور نړۍ کې څه روان دي. یعنې که زه تاته یو مثال درکړم، په افغانستان کې یو ګرافیک ډیزاینر دا سوچ کوي چې څنګه له یو کس څخه ټایي لرې کړو، د ټایي رنګ یې تور کړو، د مخ څخه یې بیوټي زیاته کړو، داغونه یې لرې کړو، خپل عکس ښایسته کړو. دا د افغانستان کې یو ګرافیک ډیزاینر فکر دی. ولې ګرافیک ډیزاینینګ یو لوی فیلډ دی، یعنې په دې کې ډېر زیات فیلډونه شته دي چې ځوانان شاید ډېر زیات حتی ګرافیک ډیزاینر ته دې څخه نه خبره وي، یعنې ډېر کم دي چې هغوی په دې نړۍ په معیار باندې پوهېږي چې نړۍ کې نور نړۍ کې یو کمپنۍ څه ته ضرورت لري، زه باید کوم کارونه وکړم تر څو د یو کمپنۍ سره د یو ګرافیک ډیزاینر په حیث باندې دنده د دې څخه یوسم. تاسو د خبر مطابق معنی چې دا ګرافیک ډیزاینر صرف اوس نن سبا په دې چې ټای رنګ لري کې او دا خاطر کې کنه د مطابق ما یو ویډیو ریکارډ کړی خو لا نه دا اپلوډ کنه، زه هم ما ته ډېر خلک ویلي دي چې دا ګرافیک ډیزاینینګ نو چې شی دا فوټوشاپ دا عکسونه جوړ کړه داغونه خاطر کو خلاص، خو ډېر زیات کارونه دي پکې. بل یو بل خبر مخکې تاسو یادوري وکړله چې پیسې پیمنټ دلته مشکل ده کنه، د لپاره موږ څو لارې جوړې کړې دي. یو خو پیمنټ انټرنیټ لار نه کولی شي، صحیح ده، هغه بهر ملک کې هېوادونو کې چې څوک اوسېږي هغه په اسانۍ سره کوي. افغانستان کې بیا موږ دوه لارې ورته جوړې کړي. یو چې په هر ولایت کې اوسېږي کولی شي چې د بانک لارې پیسې راولېږي، او په کابل کې چې څوک اوسېږي کولی شي موږ دفتر ته راشي، دې ځای نه خپل ځان ثبت نام کړي او کورسونو ته لاسرسی ولري. خو چې هر هېواد کې بانکونه خو هلته شته دي، بیا هغه ویډیو هم موږ ریکارډ کړی ده، اپلوډ کړی ده چې څنګه کولی شي دوی یولرنا کې ثبت نام وکړي. زیاتره خلک ماسټر کارډ او دا شیان نه لري که نه افغانستان کې، نو کولی شي چې د بانک لارې نه یا د دفتر لارې نه دوی خپله ثبت نام وکړي. او یوټیوب باره کې تاسو معلومات ورنکړو؟ بالکل، یوټیوب هم دې ته ورته لکه یوټیوب هم د پیسو د ګټلو یا د آنلاین ارنینګ یو لوی سرچینه ده. ولې زه دا نه وایم چې هر سړی دې باید یوټیوب ته لاړ شي، هر سړی دی بالخصوصا په افغانستان کې چې یو چاته وي چې د انټرنیټ څخه څنګه پیسې ترلاسه کوو، نو که هغه چېرته په آنلاین پیسو ګټلو باندې باور ولري باوري، نو هغه به تا ته ووایي چې دا یوټیوب دی چې یوټیوب نه کولی شو پیسې ترلاسه کړو. ولې داسې نه ده، ډېرې ځوانان شاید تاسو به هم پېژنئ، زه شخصا زه هم پېژنم، په یوټیوب شروع کړي. کله چې د یوټیوب له ټرم او قوانین څخه خبر شي چې یوټیوب څخه پیسې ترلاسه کول څومره سخت کار دی، بیا یې په نیمه کې پرېږدي، یعنې هغه خپل وخت هم ضایع کړي، خپله خواري هم ضایع کړي. یعنې هغه کس چې وکولی شي په یو ټاپک، په یو خاص او په یو ځانګړي موضوع باندې هر اړخیز معلومات راټول کړي، یوټیوب تر ټولو ښه لاره ده. په ویډیو باندې تشریح کړي، همدارنګه ورته معلومات راټول کړي، وکولی شي هر ورځ نوی ویډیو اپلوډ کړي او نور معلومات ډېر زیات انفارمیټیو وي چې خلکو ته ګټور وي، خپل ځان ته آیډینس پیدا کړي چې څرنګه خپل ویډیوګانې هغوی ته ورسوي. نو کولی شي یوټیوب تر ټولو ښه اپشن دی. ولې فریلانسینګ کې یو کس ګرافیک ډیزاینر د هغه یوټیوب ته ضرورت نه لري، هغه هم دغه شته سکل څخه کار اخلي، لږ یې پرمختګ دی ورکړي، لږ دی په د نړیوال معیار باندې برابر کړي، همدغه فریلانسینګ دغه ګرافیک ډیزاینر د فریلانسینګ لارې په کار ترلاسه کړي. زه باوري یم هغه پیسې چې دا په یوټیوب کې ترلاسه کوي، دوه چند او درې چنده په د فریلانسینګ لارې ترلاسه کولی شي. صحیح. د یوټیوب مطابق که نه کال کې باید د دې پالیسي یعنې داسې کال کې باید 4000 ساعته ته باید واټ ټایم ولري. بالکل، مخکې خو دا خبره نه ولې چې ډېر زیات راغلل، هر څوک په یوټیوب کې راغلل، نو بیا دا پالیسیانې راغللې. بالکل.
چې 4000 ساعته باید تا ویډیوګانې واچ شي او ته باید 1000 سبسکرایبر ولرې. 1000 خو اسان دي، خو دا 4000 یې لږ سره سخت کار دی. بالکل ته باید داسې کانټینټ ولرې چې هغه هلته څوک وګوري او تشویق شي، شیر شي، نور خلکو ته لاړ شي بیا وګوري. موږ بیا په یولرنا کې بیا دا څه رقم ته کړی ده. کولی شي استادان چې کوم دي خصوصا کولی شي خپل سکلز هلته کورس ریکارډ کړي، اپلوډ یې کړي. 4000 ساعت او 1000 سبسکرایبر ضرورت نشته ده. کوم ورځ نه چې دوی اپلوډ شو، کورس تکمیل شو، هماغه وخت نه څونه خلک چې دوی ویډیو ګوري دوی ریونیو جنریټ کېږي، پیسې هغه ځای نه کولی شي چې وګټي. نو بالکل یولرنا بالکل همداسې دی. یولرنا تر ټولو یو لوی ګټه همدا چې پیسیو انکم لري. که یو استاد په مارکیټینګ نه پوهېږي، حتی که په دې نه پوهېږي چې خپل ویډیو څنګه مارکیټینګ وکړي، ولې به یو د تدریس کولو یو ښه سکلز دی چې یو شاګرد وکولی شي پوه کړي. که هغه په هره څانګه کې، که هغه په ریاضیاتو کې، که هغه په فزیکس کې، که هغه د کمپیوټر په څانګه کې، که هغه ورته د اسلامي معلوماتي کولی شي تدریس وکړي، په یولرنا کې اپلوډ کړي. حتی مارکیټینګ هم کو حتی ټول یوازې استاد راځي په یولرنا کې خپل کورس ریکارډ کوي او پیسیو انکم، یعنی په کوم تر څو چې دا ژوند دی، تر څو چې د کورس په یولرنا کې دا کولی شي په میاشتني توګه تدریس عاید ولري. بالکل. تاسو فریلانسینګ باره کې یو کورس ریکارډ کړی دی، صحیح ده؟ مخکې څه پلان لري چې بل هم د لیدونکو ته کوم کورس داسې ریکارډ کړي چې هغوی هغه څه سکلز دی هغوی امپروو شي؟ لومړی خو باید دا یادونه وکړم چې دا فریلانسینګ کورس چې ما ریکارډ کړی دی، البته تاسو به کتلی هم یې چې له الف تر یا مکمل چې کوم د یعنی د حل لارې دي، که هغه په افغانستان کې د پیسو ترلاسه کول دي، یعنی ماسټر کارت ترلاسه کول دي، که هغه په افغانستان کې اکاونټ دی، که هغه رجسټریشن دی، یعنی څه ستونزې شته د نورو هېوادونو پرتله باندې په افغانستان کې چې اوسېږي، هغه د حل لارې ټولې موږ ورښودلې دي. یعنی دا د بیسیک یا د بګینر کسان دپاره دي، حتی تر یعنی کوم کسان چې فریلانسران هم دي، که غواړي خپل سکیل نور هم په هغې کې کولی شي د دې کورس څخه ګټه واخلي. ولې د سټارټ اپ دپاره یا کوم چې نوي کسان راځي، نوي پیلېدونکي کسان چې دي، هغه دپاره موږ دا کورس چمتو کړی دی. ولې انشاءالله پلان لرم چې کوم کسان چې زه وپوهېږم چې دا یو اندازه موږ ځوانان وروزل، اوس چې دی د فریلانسینګ سایټ ته لاړ، زه کولی شم دوی ته نور هم داسې ټکنیک وښیم چې همدغه شته. که یو فریلانسر دی، د بېلګې په توګه یو فریلانسر دی، ښه صحیح ګرافیک ډیزاینر دی، د انلاین لارې فریلانسینګ لارې عاید لري، ولې کم عاید لري، یعنی شاید 200 300 یا 500 ډالر پورې عاید لري د میاشتني توګه باندې. ولې بیا هم نیکسټ پلان مې یا راتلونکي پلان مې داسې دی، هغه یو اندازه چې زه پوهېږم دا ځوانان وروزو تر یو اندازې باندې، تر یو اندازې پورې چې پر مخ ولاړ شي د فریلانسینګ دپاره، دوی دغه لاره پیدا کړي چې فریلانسینګ ته ور داخل شي. انشاءالله چې راتلونکي پلان مې دا چې د ایډوانس فریلانسینګ کورس ورته ریکارډ کړم چې څنګه په همدغه شته مهارتونو څخه چې همدغه چې اوس کم عاید همدغه فریلانسینګ لارې ترلاسه کوي، همدغه شته مهارتونو څخه ګټه واخلي او لنډ او شارټ لارې وروښیم چې تر څو ډېر عاید ترلاسه کړي، هم خپل وخت بچت کړي، هم ډېر عاید ترلاسه کړي او همدارنګه غټې پروژې ترلاسه کړي، یعنی په نړیوال معیار باندې د غټو شرکتونو څخه پروژې ترلاسه کړي، لکه BBC شو او دې ته ورته هالیوډ شو مثلا، ورته نورې پروژې ترلاسه کړي. خان نیازي صاحب ډېر ښه. موږ به تاسو آینده کورس موږ هم او چې کوم لیدونکي دي هغوی به هم منتظري چې تاسو دا نوی کورس کله راځي او په کوم صورت باندې راځي چې ښه ګټه ترې پورته کړو. ولې یو سوال ما بل دا ده چې مخکې تاسو یادونه وکړله چې دا اکثر ځوانان په سوشل میډیاز کې مصروفه دي، فیسبوک کې او یوټیوب کې او ټیک ټاک کې او دې ځایونو کې دا خپل وخت بې ځایه ضایع کوي. آیا دوی کولی شي چې همدغلته چې کوم پلیټفارم چې دوی مصروفه دي که نه، ښه ورکې بلد هم دي، دې طریقې نه دوی یو عاید ولري؟ او بالکل کولی شي. داسې نه دی چې ټیک ټاک منځته راغلی، فیسبوک منځته راغلی، هر یو پلیټفارم چې دی خپل اهداف لري. حتی که ټویټر دی خپل اهداف لري، که سوشل میډیا کې همدارنګه نور ورته ټیک ټاک دی. حتی پوهېږئ ټیک ټاک په اوس مهال کې د مارکیټینګ دپاره یا د یو شرکت د کمپاین دپاره تر ټولو ښه سرچینه ده. یعنی ته کولی شي د یو شرکت دپاره کمپاین وکړې پکې. که ته چېرته زیات فالوور لري، مثلا ډېر کسان ته فالو کوي، ډېر لیدونکي لري په ټیک ټاک کې، تا ته لوی شرکتونه چې دی اعلانات درکوي، ته کولی شي هغه اعلانات په دې خپل اکاونټ کې رن کړي، یعنې حتی د یو اعلانات په سر باندې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوي. همدارنګه ته کولی شي د فیسبوک لارې یو کمپنۍ ته کمپاین وکړي،
یو شرکت دی نوی منځته راغلی دی، هغوی غواړي چې خپل فیسبوک کې خپل کسټمر یا مشتریان یا پیرودونکي زیات کړي. ته کولی شي یو پروډکټیو کمپنۍ ده، ته کولی شي د هغوی پروډکټ ته کمپاین وکړي، مارکیټینګ ورته وکړي، د فیسبوک له لارې، د انسټاګرام له لارې، د ټیک ټاک له لارې ورته مارکیټینګ وکړه. هغوی هم تاسو ته پیسې درکړي د مقابل کې. تاسو بالکل کولی شئ د همدغه ټولنیزو رسنیو څخه په ګټې اخیستنې سره تاسو ډېر زیاتې پیسې ترلاسه کولی شئ، خو دا په هغه صورت کې چې سالم فکر ورته ولري او سالمه ګټه پرې پورته کړي. ها دوستانو که تاسو مثلا ټیک ټاک کې مصروف یې، فیسبوک کې یا داسې نور سوشل میډیا پلیټفارمز کې مصروف یې، فریلانسینګ باره کې څه خبرې وکړي، د مطلب دا نه ده چې تاسو د خپل سوشل میډیا اکټیویټیز بیخي پرېږدئ. هغې کې تاسو مهارت لرئ، سکل لرئ، ښه پکې بلد یې، کولی شئ چې هغې نه تاسو یو ښه عاید ولرئ. صرف دا ده چې تاسو باید لږ ریسرچ وکړئ، لږ په ځان پوه کړئ چې څه رقم کولی شئ د کوم سوشل میډیا پلیټفارمز دي هغې نه تاسو یو ښه طریقې سره استفاده وکړئ. راځو نور مخکې سوال ته راځو چې سوشل میډیاز کې نور موږ څه کارونه کولی شو. سوشل میډیاز کې دا پلیټفارمز ډېر زیات دي، صحیح ده؟ مثلا ټیک ټاک ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، ټویټر ده، لینکډین ده. آیا دوی ټول یو رقم ته استفاده لري که نه فرق کوي د دوی استفاده؟ نه، هر یو چې دی فرق لري. که د بیلګې په توګه که چیرې تاسو انسټاګرام استعمالوئ، البته تاسو به لیدلي په انسټاګرام کې فکر وکړئ یو پیج دی یا یو اکاونټ دی، هغه ټول د پیشوګانو عکسونه فکر پورته کوي. هغه کس چې د انسټاګرام اکاونټ لري او دغه عکسونه پورته کوي انسټاګرام ته، دوی خپل اهداف لري، دوی خپل وخت نه ضایع کوي، دوی خپل اهداف یې دا دی، موږ ورته انفلوئنسر مارکیټینګ وایو. انفلوئنسر مارکیټینګ په دې معنی چې تاسو په یو ټارګټ، ستاسو ټارګټ باید معلوم وي. یعنی ستاسو لکه چې یادونه لکه څرنګه چې یادونه وکړه، هغه یوازې څه شی کوي. د بیلګې په توګه د انسټاګرام اکاونټ دی، د یوازې د پیشوګانو عکسونه پورته کوي، د پیشوګانو فني عکسونه، د پیشوګانو مثلا ورته عکسونه پورته کوي. یو شرکت دی هغه د پیشوګانو تولیدات خرڅوي، د بیلګې توګه د پیشوګانو کوم کټ چې دی، کوم چې مثلا په خارجي هېوادونو کې ورته جوړوي، په هغه کې به خوب کوي که نه، هغه خرڅوي. هغه شرکت راځي تا ته اعلانات درکوي چې ته خو ډېر زیات فالوور لري، ځکه ستا اکاونټ چې دی په هغه خلک فالو کوي، څوک هغه خلک چې د پیشوګانو سره ډېر زیات علاقه لري، مینه ورسره لري. نو د دې لارې هم ته کولی شي خپل عاید ولري. د هغوی پوسټ راخلي، د هغوی چې کوم نوی پروډکټ دی هغه په خپل پیج باندې خپروي. یو خو ستا په اصطلاح باندې ستا د پیج فالوور زیاتوي، بل طرف ته ته د مقابل لوري خپل کلاینټ لري چې هغه څخه پیسې ترلاسه کړي. ډېر ښه. انسټاګرام یعنی تاسو ډېر ښه هغه تشریح کړو چې څنګه کولی شئ انسټاګرام لار نه خپل مارکیټینګ وکړئ، یعنې هغه کوم سکلز لري هغه مطابق باندې باید ته خپل پروفایل جوړ کړي، ټارګټ دی یو معلومي. د لینکډین چې کوم ده دا چې لپاره استفاده کیږي، یعنی زیاتره خلک شاید آشنایت بیخي ورسره ونه لري چې دا لینکډین هم داسې پلیټفارم شته ده په افغانستان کې خصوصا. لینکډین البته زما ځانګړې ویډیو هم د لینکډین باره کې شته ده. لینکډین یعنی یو مسلکي، هغه هم یو ټولنیزه رسنۍ ده، لکه څنګه چې فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، ټویټر دی، او دې ته ورته چې څنګه ټولنیزې رسنۍ دي. ولې لینکډین زه خپله ځوانانو ته دا ریکمانډ کوم چې لینکډین څخه ګټه واخلئ. که لینکډین کې تاسو 2 ساعته هم تېر کړئ، نو زه فکر نه کوم چې تاسو به خپل وخت بې ځایه کړئ، ځکه لینکډین یو پروفیشنل، یو مسلکي ځای دی، یو مسلکي ټولنیزه رسنۍ ده چې هلته د نړۍ لوی شخصیتونه، یعنی که زه وایم بیل ګیټ دی، که ډاکټر ذاکر نایک دی، که ایلون ماسک دی، که جیک ما دی، که نور غټ شرکتونه چې مثلا واخلو امیزون دی، ای بای دی، شاپفای دی، اپل دی، ګوګل دی، فیسبوک دی، دې ته ورته نور شرکتونه چې دي هر یو خپل پروفایل لري. یعنی که بیل ګیټس یو پوسټ کوي هغه به یو خپله تجربه پکې شیر کوي، که هغه یو پوسټ کوي هغه پکې خپل یو کتاب خپروي، که ایمازون یو پوسټ کوي هلته په ایمازون به خپله یو لاسته راوړنه هلته پکې خپروي. همدارنګه تر ټولو لویه ګټه چې موږ تاسو ته دا ده چې موږ تاسو کولی شو د لینکډین له لارې ډېرې زیاتې دندې ترلاسه کړو. د بیلګې په توګه په لینکډین کې هم تاسو کولی شئ خپل پروفایل د یو CV په شکل جوړ کړو. زه یو ګرافیک ډیزاینر یم، 6 کاله تجربه لرم، له پلانکي شرکت سره مې کار کړی دی، دومره مې زده کړې کړي دي، د لیسانسه پورې مې زده کړې کړي، په دې ژبو خبرې کولی شم، دا مې معلومات دي، دا مې د کانټاکټ نمبر دی، دا مې فون نمبر دی، دا مې اډرس دی، د یو CV په شکل باندې. هر کله چې د بیلګې په توګه امازون یو جاب اعلانوي، جاب پبلش کوي، ایپل یې پبلش کوي، همدارنګه ورته نور د لوی شرکتونو ټولو شرکتونو سره ریموټ کنټرول امپلای لري چې هغوی ورسره کار کوي. هغوی اکثریت چې کومې دندې ترلاسه کوي، اول ما خپله چې هالیوډ سره دنده پر مخ وړم،
ما د لینکډین لارې ترلاسه کړې ده. یعنی هالیوډ چې دی یو خپل پوسټ کړی چې موږ یو ګرافیک ډیزاینر ته ضرورت لرو، زه او ما ته ورته ځوانانو ډېرو ځوانانو ورته خپلې سی ویانې ورولېږي، ځکه موږ الریډي دلته پروفایل جوړ کړی. ضرورت نشته چې ته هر شرکت ته جدا جدا پروفایل ورولېږي. ستا پروفایل چې یو ځل په د سی وي بڼه جوړ شو، ته کولی شي هر شرکت چې کله هلته خپلې وظیفې اعلانوي په یو کلیک باندې ستا خپل معلومات ټول هغه ته ورځي. ته هغوی ته خپل معلومات ورلېږي، هغوی بیا ګوري ستا پروفایل د نورو سره کمپیر کوي، مقایسه کوي، وګوري ستا وظیفه ګوري، ستا دنده ګوري، ستا تجربه ګوري، ته څومره تجربه لري، کوم شرکتونو سره دې کار کړی دی، استعداد یې څومره دی، پورټفولیو دې ګوري، آیا په پورټفولیو کې څه لرئ یا نه لرئ، بیا کمپیر کوي. تاسو چېرته چې شارټ لیست شوئ انټرویو ته مو دعوت کوي، انټرویو مو چې ورکړله تاسو هغه نه بعد تاسو ته د یو ټریننګ درکوي. البته دا ټریننګ هغه شی د لینکډین نه بهر دی، خو دا دوی خپل سټاف یا خپل سافټویر خپل څیزونه استعمالوي تاسو ته تر څو ټریننګ درکړي. مقصد مې یعنې په لنډه کې دا چې تاسو کولی شئ د لینکډین لارې تر ټولو لویه دنده او ګټه یې دا ده چې تاسو ترې دندې ترلاسه کړئ. یعنې که یو کس هلته داخل شي د یو ګرافیک ډیزاینر په حیث باندې، د ده به دا دماغ خلاص شي چې لوی لوی شرکتونه یعنې د یو ګرافیک ډیزاینر ته ضرورت لري، یو ویب ډیولپر ته ضرورت لري، هغه که ایپل دی، که هغه امازون دی، که هغه ایبای دی، که هغه والمارټ دی، که هغه شاپیفای دی، حتی لوی لوی شرکتونه وظیفې اعلانوي، تاسو کولی شئ اپلای ورته وکړئ او له هغه ځای څخه هم دنده ترلاسه کړئ. ډېر ښه. او دا یو سوال بل د سوشل میډیا کې مخکې ته راځي چې آیا دا ټول پلیټفارم نه په یو اندازه موږ انکم درلودلی شو که نه اکثر د ده انکم دپاره بیخي دی نه، صرف څنګه لینکډین چې تاسو ویلي پروفایل دپاره ده او جابس کولی شي چې هغه ځای نه تاسو څوک هایر کړي، خو آنلاین انکم لکه چې نه لري لینکډین. او بالکل همداسې ده لکه ټویټر دی اوس موږ سره لینکډین دی. ټویټر چې دی اکثریت د سیاسي بحثونو لپاره دی. البته تاسو به کتلي، تاسو به کله ټویټر کې نه لیدلي چې اعلانات شوي دي، تاسو به کله لینکډین کې، لینکډین یې البته ځینې اعلانات کېږي، و لینکډین څخه موږ عاید نشو درلودلی، وظیفه ترلاسه کولی شو، دنده ترلاسه کولی شو، ولې عاید نشو ترلاسه کولی ترې، ځکه هغه یو پروفیشنل یو مسلکي خلکو لپاره یو پروفایل دی د یو سی وي په شکل یا د یو بزنس په شکل باندې یو کمپنۍ ځان ته جوړوي او خپل د معلوماتو لپاره. ولې نورې پلیټفارمې چې دي، که هغه یوټیوب دی، که هغه فیسبوک دی، که هغه انسټاګرام دی، که هغه ټیک ټاک دی، له دې څخه موږ کولی شو یعنې په زرهاوو ډالر عاید ولرو په میاشتنۍ توګه. نیازي صاحب د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کول طریقې چې کومې دي؟ مونږ په فریلانسینګ باندې ډېرې خبرې وکړې که نه، نو اکثر دوستان هم په دې فکر وي چې صرف فریلانسینګ دا لاره لري چې انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړي. آیا دا حقیقت لري چې صرف فریلانسینګ نه مونږ پیسې ترلاسه کولی شو انټرنیټ لار نه، که نورې لارې هم شته دي؟ یوټیوب خو مونږ ډسکس کړو که نه، دې نه بغیر نور څه شته او که نه شته؟ نه داسې نه ده، ډېرې زیاتې لارې شته چې مونږ تاسو ترې د انټرنیټ لارې پیسې ترلاسه کړو. ولې د فریلانسینګ خوبي هم درته وایم چې فریلانسینګ باید موږ تاسو ولې انتخاب کړو، ولې فریلانسینګ وکړو، دا به انشاءالله تر اخره کې. خو لارې لومړۍ لاره مثلا فریلانسینګ دی، دوی موږ تاسو یوټیوب یادونه وکړه، مثلا کریپټو کرنسي ده، امازون دی، ډراپ شپینګ دی، ټریډینګ دی، فورکس ټریډینګ دی، کریپټو کې انویسټمنټ کوو. همدارنګه دې ته ورته نورې ډېرې زیاتې مختلف افیلیټ مارکیټینګ دی، انفلوانسر مارکیټینګ دی، دې ته ورته نورې مختلفې لارې لرو چې موږ تاسو ترې د انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کوو. ولې د دې لارې څخه اکثریت یې داسې دي چې دې کې به ته پیسو ته ضرورت لري. د بېلګې په توګه ته په کریپټو کرنسي کې غواړې پیسې ترلاسه کړې، ته باید مجبور شې، ته باید پیسې ولري، یعنې ته له صفر څخه شروع نشې کولی چې ته پیسې ونه لرې په کریپټو کرنسي کې دې پیسې ترلاسه کړي. همدارنګه فورکس ټریډینګ که موږ ووایو، ته باید پیسې ولرې، ته باید فورکس ټریډینګ وکړي. تر څو چې ته پیسې ونه لرې ته خو نشې کولی فورکس ټریډینګ وکړي. همدارنګه امازون اف بی ای کې ووایي، که ته غواړې په امازون کې یو سټور پرانیزي، ته باید هلته ویر هاوس کرایه ورکړي، ته باید امازون ته میاشتنۍ کرایه ورکړي، ته یعنې پیسو ته ضرورت لري. خو تر ټولو لویه او اساسي ګټه د فریلانسینګ دا ده چې ته یعنې یوازې خپل سکیل ته ضرورت لري، ته هیڅ شي ته نور ضرورت نه لري. یعنې ته له صفر څخه شروع کولی شي، چې ته صفر کې په صفر نقطه کې ته کولی شي همدغه شته سکیل څخه پلیټفارم ټولې فری دي، که هغه فایور دی، که هغه اپورک دی، که هغه فریلانسر ډاټ کام دی، که هغه نور دي، ټولې فری دي. ته خپل سکیل څخه ګټه اخلي، خپل سکیل څخه چې د ګټه واخیستله په پلیټفارم کې اکاونټونه جوړ کړه، خپل سکیلز پر مخ یوسه او انټرنیټ لارې پیسې ترلاسه کړه. بیا وروسته البته کولی شي چې ته په کریپټو کې انویسټمنټ وکړي، ته په فورکس ټریډینګ کې انویسټمنټ وکړي، همدارنګه ته په امازون اف بی ای سټارټ کړي، ته کولی شي وروسته نور کې هم انویسټمنټ وکړي. خو تر ټولو اساسي او لویه ګټه د فریلانسینګ دا ده چې ته له فریلانسینګ کې کولی شي له صفر څخه سټارټ واخلي. دا ډېره مهمه خبر دی. یعنې نورو انټرنیټ ته پیسې لاسته راوړل طریقې چې کوم دي، هغوی ته پیسې لاسته راوړل لپاره پیسو ته ضرورت. بالکل لکه موږ تاسو پښتو کې چې پیسې ګټي، ولې په فریلانسینګ کې صفر
ته صفر څخه کولی شي خپل لاس کې ستا سکیل پیسې بالکل ستا سکلز پیسې دي ضرورت نه لري چې ته پیسې هلته انویسټ کړې بالکل هغه نه بعد ته پیسې ترلاسه نن سبا دا کریپټو کرنسي هم چې کوم دا هم ډېر خلکو خولې باندې ناسته ده که نه اکثر خلک خبرې کوي چې کریپټو کرنسي څنګه او څنګه دې ویډیو کې خو خیر ډېر موږ فریلانسینګ باره کې فوکس وو په سوشل میډیا باندې موږ خبرې وکړلې آینده چې کومه ویډیو دی ما تاسو دا به خاص په کریپټو کرنسي ان شاء الله چې کریپټو کرنسي چې شاید څنګه کولی شي خلک انکم ولري که اوس ما ته په کریپټو کرنسي کې خبرې شروع کړو بالکل دا ویډیو وګدي بالکل دا ویډیو اوس هم ډېر وګدا شوی دا بالکل نو ان شاء الله خیر سره نیکسټ چې تاسو مونږ راغواړو بل ټایم د خیر سره خاص موږ فوکس په کریپټو کرنسي باره کې بالکل چې موږ ځوانان په کریپټو کرنسي باره کې هم معلومات ترلاسه کړي چې دا چې شی دا څنګه کولی شي چې کریپټو کرنسي لرنه خاید ولري ښه پیسې ولري ښه انکم ولري بالکل نیازي صاحب موږ سوشل میډیا باره کې ډېرې خبرې وکړلې فریلانسینګ باره کې ډېرې خبرې وکړلې دا سوشل میډیا ما ځکه منځ ته راواچولې چې دا خلک پوه شي چې سوشل میډیا نه کولی شي دوی په ښه طریقې سره هم ګټه پورته کړي اکثر خلک به صرف هم دا سکرول اپ او سکرول ډاون کېدای شي خوب کې به هم همداسې کوي که نه بالکل تاسو دا فریلانسینګ کې څه پلان ده چې فریلانسینګ کې خلک تاسو غواړئ وروځئ که نه کوم بله طریقه لرئ چې افغانستان دپاره فریلانسینګ لارې نه خدمت وکړئ د فریلانسینګ دپاره لکه څرنګه چې ته ښه پوهېږې موږ اوس هم په هڅه کې یو په دې هڅه کې یو لومړی مو دا کورس ریکارډ کړئ او دا هم یو زموږ ستاسو یو پلان و چې تر څو افغانستان کې دا فریلانسینګ هم کو تر ډېرو خلکو تر ذهنونو مو ورسوو ولې انشاءالله دې ته ګورو چې آیا دغه د دې کورس په انلاین بڼه نتیجه ورکړه یا نتیجه ونه کړه الحمدلله موږ تاسو دا ولې چې تر ډېر حده نتیجه ورکړه ولې شخصا زما شخصي نظر او شخصي پلان مې دا دی زه غواړم چې په افغانستان کې فریلانسینګ عام شي یعنی هر کور هر غړی هر ځوان بالخصوصا په ځانګړې توګه د کمپیوټر ساینس ښوونځي محصلین باید له دې څخه خبر ولري یعنی که زه دا داسې وایم چې دا حتی که په اخري سیمسټرو کې که چیرې په شخصي پوهنتونونه یا دولتي پوهنتونونه د فریلانسینګ په نوم باندې سبجیکټ په خپل کرکولم کې اضافه کړي دا به ډېر ښه کاري تر څو محصلین وپوهېږي چې دغه اووه سیمسټره دوی څه لوستي دي اتم سیمسټر کې دا ولو چې آیا د دې سکیلز دغه اووه سیمسټر چې موږ لوستي د دې څخه هم څه ګټه اخیستلی شو یا نه شو اخیستلی زما شخصي نظر هم دا دی چې فریلانسینګ باید هر کور ته ورسي د هر ځوان ذهن ته ورسي چې فریلانسینګ څه شی دی انټرنیټ څخه څنګه پیسې ترلاسه کولی شو څنګه له خپل مهارتونو څخه کار اخلو انشاءالله په دې پلان باندې کار کوو انشاءالله چې راتلونکو وخت کې به موږ کولی شو دلته ځوانان راټول کړو هغوی ټرینینګ کړو هغوی ته خپله تدریس ورکړم همدارنګه ورته نور ځوانان چې موږ استادان چې موږ سره دي هغوی په نورو څانګو کې ځوانان وروزي خورګانې وروزي تر څو کولی شي په حلاله طریقه له خپل کور څخه عاید ولري دا ډېر ښه پلان ده چې باید یونیورسټیز کې یا ایون سکولز کې باید داسې یو شی چې لږ آنلاین ارنینګ نه خلک خبر شي فریلانسینګ نه خلک خبر شي نیازي صاحب ډېر وخت نور نه نیسم چې ولې الریډي موږ دونه خبرې وکړلې هغه ټاپک دونه ګرم و چې بس سوال کې سوال راته بالکل همداسې نو اخره کې زه به دا پوښتنه وکړم تاسو نه چې څه میسج لري دې ځوانانو ته چې همدا میسج سره بس نور ختمول کړو بس میسج زما ډېر زیات لنډ دی ډېر شارټ دی یوازې یو پیسې لرم چې له انټرنیټ څخه سالمه ګټه واخلئ یعنی په بشپړه توګه سالمه ګټه ترې واخلئ البته زه دا نه وایم چې ته فیسبوک مې استعمالوه ته ټیک ټاک مې استعمالوه ته انسټاګرام مې استعمالوه استعمال یې کړه یو ځانګړی وخت ورکړه د شپې 10 بجو نه تر 10 بجو پورې فیسبوک استعمالوم د 10 نه تر 11 بجو پورې ټیک ټاک استعمالوم بس یو ساعت انټرټینمنټ تفریح خلاصه داسې نه چې په غیر منظمه توګه سهار له خوبه هم پاسېږي ټیک ټاک خلاص کړه چې ویده کېږي هم فیسبوک خلاص کړه موبایل سر ته کېده چې سهار بیا پاسېږي هماغه زړه اخیسئ نه له انټرنیټ څخه سالمه ګټه واخلئ له انټرنیټ څخه بشپړه توګه باندې سالمه ګټه واخلئ په دې ځان وپوهوئ چې تر څو ته خپل ځان ته خپله بدلون ورنه کړي هېڅوک په تاسې کې بدلون نشي راوستلی په دې باید وپوهېږي چې آیا انټرنیټ دا دومره دنیا پر مخ روانه ده که په دې ته سوچ کړو اساسات یې ټول له انټرنیټ څخه دی بېشک انټرنیټ څومره کارونه په دنیا کې روان کړي ولې زموږ ستاسو ځوانان تر اوسه پورې په دې باوري نه دي چې آیا له انټرنیټ څخه هم پیسې ترلاسه کېدای شي یا نشي ترلاسه کېدای یعنې یوازې میسج مې دا دی یوازې پیغام مې دا دی چې انټرنیټ څخه سالمه ګټه واخلئ ډېره مننه نیازي صاحب خپل وخت هم موږ ته راکړو او ډېر ښه معلومات هم خپل لیدونکو ته ورکړل چې هغه نه کولی شي که چیرې
وغواړي چې ګټه ترې نه پورته کړي، خو همدغه بس دا خبرې دي، نو دې نه خو نور څه نشته. انشاءالله راتلونکي به نور کولی شي چې کورسز وګوري، تاسو آینده چې کوم کورسز لري هغه وګوري، خپل سکل ډیولپ کړي. نو موږ په دې پودکاسټ کې خان نیازي سره ډېر ښې خبرې وکړلې، فریلانسینګ باره کې معلومات ترلاسه کړل او سوشل میډیا باره کې هم ډېر ښه معلومات ترلاسه کړل. نو مهمه خبر دا ولې چې کوم سکلز ته لري، کولی شي هغې سکلز نه ته ګټه پورته کړي، انټرنیټ لار نه عاید ولري. که سکلز نه لري، کوم سکلز کې چې علاقه لري هغه سکل خپل امپروف کړه، قوي کړه، تقویه کړه او هغې نه بعد ته کولی شي په فریلانسینګ لار نه ښه عاید ولري. که ته ټایپسټ یې، مطلب لیکوال یا ټایپینګ کې ښه تیزي کولی شي، دې طریقې نه ښه عاید ولري. که ته مقالې لیکې یا داسې کوم ټاپک لیکې، پروپوزل لیکې، کولی شي چې هغې لار نه ته ښه عاید ترلاسه کړي. یعنې چې هر سکل لري، محدوده نه ده چې باید دا ولري، ته انټرنیټ له پیسې لار ترلاسه کولی شي او هغه نه بغیر نشي کولی. هر سکل چې دنیا کې هر شي ته ضرورت شته ده. دنیا صرف دونه نه ده چې بس کور نه لاړ شه مسجد ته، مکتب ته، بیرته راشه کور ته. هر ځای کې په میلیوناو خلک دي چې سکلز ته ضرورت لري، د هغوی سروسز ته ضرورت لري. بله خبره مهمه دا وله چې سوشل میډیا نه څنګه کولی شو موږ په ښه طریقې سره ګټه پورته کړو. که چیرې دا ټاپک ډېر خلکو خوښ کو، نو کولی شو چې سوشل میډیا باره کې موږ علیحده ډېرې نورې خبرې دي چې کولی شي څنګه کولی شي فیسبوک نه ګټه پورته کړي، څنګه کولی شي انسټاګرام نه پورته کړي، څنګه کولی شي چې لینکډین نه ډېر ښه طریقې سره پروفایل خپل جوړ کړي او هغې نه ډېر ښه ته هایر شي. خصوصا پیسې خیر هغه نه نشي ترلاسه کولی، خو چې پروفایل یې ډېر ښه کولی شي چې ښه کمپنیانو ته هایر کړي. نو دې باندې به انشاءالله بعد کې بحث کوو. نو دا وایي موږ ټاپکس په دې پودکاسټ کې د پرسنل انټرویو کې چې خان نیازي موږ سره خپل وخت دلته ورکوو او ډېره مننه هغوی نه او ډېر ښه معلومات ورکړل. امید لرم چې تاسو هم ترې نه څه زده کړي اوسي. ډېره مننه.